ګرانو مینهوالو دا د مندوګل د زوی د تاجي قصه ده چې د دې شاعر دی شاعر یوسان مومند او دې اواز شمس اواز دی. او د دې قصې لپاره تاسو زموږ پیج ضرور لایک کړئ، مصطفی مومند زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ مصطفی مومند د خپلو ګانو او د قصو لپاره. ګرانو مینهوالو دوستانو زموږ پیج مصطفی مومند ضرور لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم په دغه نوم باندې ضرور سبسکرایب کړئ. خپلو ګانو د قصو لپاره دا د مندوګل د دوی قصه ده چې په اواز د شمس ده کېږي او د شاعر یوسان مومند دی. زما اوښکې په مغزي لکه بارانا او په کتاب لګې شعرونه مې شورانا بلا وایي چې د چا د غمه جاړي نو ګلونه شو خزانه قسم قسم راځي مونږ باندې غمونه او دغه غم بې سوره کړي ډېر کسانه نن چې نه جاړي نو بیا کله جاړي وا او کدی واورېدلو دا د غم بیان ځان غم د مندوګل په کاله نه دی وا او پیښه پلي تمامې مکان
شوه د کور ذمواري په لیټن روډ کې ښکاره لکه د لمر شوه او څوک د ده په شان ته نه و اعتباري نو زوی هغه دی چې خپل پلار پې لږ دماش یاره
پروت په سړک و او نه یې خواته قاتلان او نه یې درک و معلوم نه شو نامعلومه دا کسان و او خدای خبر د انسانانو په پیریانو
شو ټول دوستان او داسې اوښکې تویوي لکه باران د تاجي دیدل له خلک راچلیږي نو او کیف کې پروت دی لکه شمع چې بلیږي سات پساتې پتندې باندې رالویږي ګرانه رالویږي که صحیح شلو زمونږ عملونه یاره عملونه بیا بنن کیږي په مونږ داسې چلونه وي خدای چلونه دومره خلک شو شریک په جنازه کې وه او چې راتلی نه شو د شمار په اندازه کې شیخ په قدر په عزت او ډېر ښایسته مرګي نصیب شو د شهادت په دعا کې یادوه کله ناکله او خدای دې صبر تاله درکړي مندو ګله په خپلو لاس وسپاره په قبره او مندو ګله خدای دې تاله درکړي صبره په تاجي باندې خپه ټول شاعران دي وه او چې د دغه غمه جاړې بیماران دي مکملا او پریشان د مخلوق دی وګلا د تاجي په مرګ په زړه باندې بیمار دی او ډېر خپه پیمانه ورته کړه مار دی سے بخانه ګلا نور دی او دغه دواړه د زخمي زړه نه مجبور دي سپینه ګیره باندې وجړل توتینو او چې پښتوني د پښتو پد په ساتینو
هیر دی نشي یو ملګری وسره بل دی او نه بوډا دی نه هلک نومي نورګل دی د تاجي په مرګ ډېر شوی دی خفګانه چارباغ کلی کی وسی وستانه پیر دینو دا بیان په دغه ځای باندې تمام دی او کشرانو مشرانو ته سلام دی که غلطي رانه شوي معافي غواړو مجاړونو شاعران در باندې وایي سلامونه او خدای مراولي بیا داسې غمونه